زمن گاونڈی ملک دے انڈیا ہندو دے غیر مذہب دے ورشا دا مسلمانانو دا پارے دا روجے دا پارا خصوصی عرض ارزان کرل چی دوی خپل عبادت کئی دوی روجے نیسی دوی با پیشمانے کئی دا چابا وزن کی گی اے اوی تے ارزانی را وستلخا او ورشا دا خپل دکاندار دا خپل مشرانو دا ریٹونو لسٹو گورا کہ وسی در باندی برشو دا سرمندن او باسی و خرسی دا اللہ دا دا ظلم بازار او دا دا زنگل قانون لسو کسانو باندی مشر ولی نئی لسو کسانو مشر ولی نئی ستا لاس پہ دل تے تڑل شوی خواہ او در رب دربار کے بحاضرے گے ثم الیہ ترجعون تر اغی پورے بستاد جنت و جہنم فیصلہ نکی گی چی ترسو دی دا یو روپئی دا یو ٹکے جواب نہ دے ورکڑے ڈڑا با لگے کنو پتہ با دے وہ لگے التب گور ہوئی دا سی ہوئی یو بزرگ نے چاہتا پوسو کو کم اللہ اختیار کم چیمان زمان اللہ خوشحال شی اغور توی کوشش کا وجہ سوک اللہ تستا شکایت وہ نکی چی پدے روجہ کی پتحجدو کی روجت شکنا اتق دعوت المظلوم او خپل رب تا وجاڑی چی اللہ زددن تنگی بدن زما پختنا وکا اے ددغی مظلوم دا او دا رب العالمین پا منز کی پردہ نئی خاصوک دا خوری رو پورتا کی تخت ورکی کلا دا تاجدار خوری پا سرشی دا دے سٹنا با دے اونی سی و دے رو پا دیران با دے گزار کی ابل ورزیو سڑی کڑا وڑلا مائی تا خودل تا دیر خولے وقت تیر کا دیر زبردست بہترین انسانو تا خودل تا دیر خولے وقت تیر کا دیر خولی زندگی دے تیرا کڑلا ولی کڑاوڑے و روانے کنسترگو کی اوخ کے راغلی دا غد دردونو ترجمانی زنشم کولے مد مولانا سیب دا دی گوانڈی دے شر نتنگم یریکم نقصان راتا وندہ سی بیلمہ باور کر راغے دیوہ بے امڑکڑا دبو ورسراسی لاس کتکو دو غربت انتہا وکنا اے بیلمہ بے مڑولو کامیاب معاشرہ منت انسانیت خود لے دے دیو چیلی سرگو پوو کورونو بے کرزو دویل ورکی منکرشت دویل ورکی منکرشت دویل ورکی واپس بوم اغی کور تراغے دبل احساسو منت انسانیت خود لے دے دا جہاد پا میدان کی تگی مڑشو یو بلتے دا مرگو زنکدن پا حالت کے اوبا پیش کولے منت انسانیت خود لے دے یو بیان نوا پس را روانو بیمار شم لار کے میں طبیعت خراب شو دے مرگرو اسپتال لوے اڑم ڈاکٹران اور علی علاجو کو یو ڈاکٹر سے براغ احمد مولانا سے زلو مضبوط کا یو خبر در تکومتا زو طول عمر پا مدرسو جماعتونوں کی تیر کا واورا یو کیس راغے یو مشوم دا وہ کالو بیوشوا منگور علاج شروع کا چپا ہوش کے راغلا منگور ٹیسٹو نہ اکڑل مولانا صاحب تا پتا دا میں ڈاکٹر صاحب ذرہ توایا دا وہ کالو معشوما دا غی پا عزت باندے حملی شوی دی مولانا صاحب دا ظلم چا کڑے تا پتا دا ماوے ڈاکٹر صاحب چا کڑے دے دا وہ کالو دا معشومی عزت تا کم درندہ کم ظالم لا سے چوالے دے ما
غیمت مولانا صاحب زړه مضبوط کا واورا د وو کالو ماشومه پلار لګیا دی د وو کالو د ماشوم عزت لاس چي دا د انډیا خبره نه ده دا د امریکې او انګلینډ او د خیردینو خلکو خبره نه ده دا زمونږ د معاشرې ترجماني ده دا زمونږ د بازارونو بې حیایي ده دا زمونږ د مسلمان غفلت دی چې د زوی واده دی او د کانو بجانو پروګرام یې پکې جوړ کړی دی بګتوی مولانا صاحب ځان نه دی راته بزرګ جوړ کړی دی واده په ډنګه ډونګه خوند کوي زه ورته وایم الله خفه کېږي ما د ځان نه بزرګ نه دی جوړ کړی زه خو د خدای تعالی فقیر یم محمد رسول الله خفه کېږي دا د بې حیایۍ دلدل دا د غفلت انتها به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي که ته الله خفه کړي هم به دا شپه تېره شي او که ته یو دوه رکعته لمونځ وکړې چې الله په کومو الفاظو ستا شکریه ادا کړم چې په ما دې دومره رحم کړی چې ما ته دې بچی راکړه او هغه دومره شو چې د واده قابل شو که نه الله ستا لاک لاک شکر دی هم به دا شپه تېره شي دې خلکو ته ویناګانې کوي وایي زما د زوی واده دی او تاسو به راځئ ښه زما بل ورځ یو ځای کې بیان ومایي داسې وینا مه کوه چې زما د زوی واده دی او تاسو به راځئ داسې وایه ما باندې الله رحم وکړو ما ته زوی راکړو اوس زه خپل الله خفه کومه د خپل رب خلاف بغاوت کومه اعلانیه ګناه کومه او تاسو را سره پکې شریک شئ راشئ زه خپل الله خفه کوم چې په شریکه باندې خپل الله خفه کو داسې ویناګانې کوه خلکو ته بله ورځ کې مې ټیک ټاکره جینۍ مړه ده نو اوس دا نور ټیک ټاکران په دې میډیا راځي او دا خبرې کوي وایي د هغې چې کومې ویډیوګانې دي نو دا ویډیوګانې مه ګورئ دا ناچګانې مه ګورئ هغې ته به په قبر کې تکلیف وي او دی په خپله هم هغه شان منجېږي او ګډېږي لګیا دی اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا خلق غلب مخکڑے ہوئی غلد وینی سائے غلد خلق پا منز کے وردن نشو او غلم چغی کڑلے ہوئی غلبی لوٹی تو وہی تاکی دو سوری دی وہی زبا کوم او داغی ویڈیو گانی مگوری خدا تو گوری سمشای سوال در تکوم سمشای ویرے گئی در عبد قہر و عذابنا ان بطش ربک لشدید چوینی والے کنا دا اللہ بذات میں دے قسمی کو سوک دیتے خلاص کی